سلامونه نیکی هیلې زه شریف الله رحیم زوی تاسو د سی پلس پلس نوی ویډیو وړاندې کوم. په دې ویډیو کې موږ تاسو په لکه څنګه چې په اف ایلس او نسټډ اف ایلس ایکسرسایز باندې کار شروع کړی د هغې یو مثال موږ نه پاتې و چې هغه د رایټ a C program یا C++ program مو باندې کار وسی C++ باندې کار کوو. write a C++ program to find all roots of a quadratic equation. د quadratic equation څه ته وایي؟ مطلب د محمد بن موسی فارموله چې کوم هغه یا دویمه درجه یو مشهوره معادلې چې کوم دي د هغو موږ جذرونه په لاس راوړو. نو دې دپاره راځو موږ ځینې نوټ لرو. موږ وایو چې دا چې ته وایي چې د quadratic equation څنګه ولاسته راوړو. وایي د دې نه مخکې چې موږ quadratic equation ته لاړ شو دلتا څېړو. دلتا څېړلو سره یو دویمه درجه یو مشهوره معادله کولی شي دوه حقیقي جذرونه موږ سره ګوره دوه حقیقي جذرونه یا دوه مختلط جذرونه یا دوه مختلط یا یو حقیقي جذر ولري. مطلب کېدای شي دا معادله موږ سره دوه حقیقي جذرونه دوه مختلط جذرونه او یا یو حقیقي جذر ولري. د دویمې درجې یو مجهوله معادلې حل یې څنګه کېږي؟ موږ اول دلتا څېړو چې دلتا مساوي بي مربع منفي 4 AC. تاسو چې دلته ګورئ د دلتا فارمول موږ سره دلتا فارمول موږ سره ده چې بي مربع منفي 4 AC. که چېرې دلتا وڅېړل شي دلتا موږ سره درې قیمتونه لاسته راځي، یا مثبت راځي مطلب مثبت طرف ته، یا منفي راځي او یا به هم صفر سره مساوي کېږي. نو دې سره موږ کولی شو درې حالت ولرو. لومړی حالت که دلتا لوی در صفر وي یعنې مثبت وي نو موږ سره دوه مشخص حقیقي جذرونه لاسته راځي یا دوه حقیقي جذرونه موږ سره لاسته راځي چې هغه فارمولونه موږ سره دي منفي بي مثبت جذر دلتا پر 2a او بل منفي بي منفي جذر دلتا پر 2a. او که چېرې دلتا کوچنی تر صفر وي نو بیا هم موږ سره دوه مشخص مختلط جذرونه لاسته راځي مفهومي جذرونه لاسته راځي چې منفي بي پر 2a مثبت ایوټا د جذر د منفي دلتا پر 2a او منفي بي پر 2a او همدارنګه منفي ایوټا د جذر د منفي دلتا پر 2a. او که دلتا قیمت مساوي د صفر سره شي نو منفي بي پر 2a فارموله لاسته راځي. هر وروستي کې لاجیک پیدا کوو لکه موږ پوه شو چې مطلب درې حالت موږ سره دي چې یو لوی تر صفر کوچنی تر صفر او مساوي تر صفر او بیل فارموله دي. خو اول موږ دلتا څېړو ګوره لکه دلته موږ سره دلتا څېړل شوې ده. نو راځو دې باندې کار کوو پروګرام باندې. خو لاجیک دلته ګوره له انګلیش کې لاجیک ما جوړ کړی دی دا وګورو. لاجیک ټو فایند all roots of a quadratic equation. د quadratic equation شی کوو موږ all roots پیدا کوو. خو د all roots لپاره شی کوو based on the above formula let us write step by step descriptive logic to find roots of a quadratic equation. مطلب راځو دغه تشریحي ګورو چې څنګه دا پیدا کوو موږ. اول به شی کوو input coefficients of a quadratic equation. coefficients څه ته وایي؟ مطلب دغه ax مربع مثبت b مثبت c د a b او c g دا موږ سره coefficients په نوم یادېږي په quadratic equation کې. quadratic equation دا څنګه quadratic equation عبارت ده له ax مربع مثبت b x مثبت c دا شکل لري. لکه موږ اوله کې کېدای شي لیکلي وي نه دلته مې لیکلی نه ده خو ax مربع مثبت b x مثبت c شکل لري. اول شي کوو انپوټ اخلو تېنه د coefficients a b c variable په واسطه سره بیا find discriminant of the given equation. discriminant څه ته وایي؟ دا دلتا ته وایي. دا discriminant دې په ځای دلتا واخلئ. دلتا پیدا کوو د څه فارمول په واسطه دلتا مساوي b مربع منفي 4 ac دا فارمول ده. بیا که چېرې موږ سره دلتا لوی تر صفر وه نو چې که لومړی مشخص حقیقي جذر چې ده موږ سره منفي b روټ 1 ګورئ د روټ 1 منفي b مثبت جذر د دلتا سکویر روټ مطلب دا سکیورټي د سکویر روټ اف ډسکریمنټ مطلب دلتا پر 2a. او دویم چې دویم مشخص جذر څنګه کېږي منفي b منفي سکویر روټ اف دلتا اوور 2a. صحیح شه. او که چېرې بل کیس موږ سره څنګه ده که چېرې د ډسکریمنټ ایکول ټو 0 وي دا ما ویلي که چېرې مساوي صفر سره نو یو حقیقي جذر لري روټ 1 ایکول ټو روټ 2 او روټ 2 ایکول ټو منفي b اوور 2a. صحیح ده. او همدارنګه که ډسکریمنټ از لیس دین 0 شي نو بیا به موږ سره دوه مشخص کمپلیکس روټس ولري. کمپلیکس روټس مطلب مفهومي یا مختلط جذرونه به ولري چې لومړی مختلط جذر مساوي کېږي منفي b پر 2a او دویم منفي b پر 2a. ایمیجنري برخه یې څنګه پیدا کوو چې ایمیجنري مطلب مختلط شي. ایمیجنري مساوي کېږي سکویر روټ اف ماینس ډسکریمنټ اوور 2a ماینس ډسکریمنټ اوور 2a. صحیح ده. نو راځو دا پروګرام سر ته رسوو. دې لپاره موږ C++ خلاصو او C++ کې کار کوو. صحیح ده. دې خلاصول لپاره C++ خلاص که راځو hash include input output stream او بیا د چې کوو دلته راځو موږ ورته لیکو چې using namespace std او main function start کوو integer main واخلو
او د مین فنکشن باندې کار شو سیدا او د ریټرن 0 ده صحیح شو اوس تاسو موږ انوایرنمنت شو دلته راځو ورته اخلو چې فلات a b c دا کوفیشنټ سیدا او فلات imaginary او بل څه د موږ سره روټ 1 او روټ 2 صحیح شو روټ 1 او روټ 2 او بیا چې کو فلات کې موږ واخلو چې دلتا صحیح فلات دلتا اوس راځو موږ وایو چې cout control in /t مطلب چې یو ټیپ سپیس او یو نیو لاین واخلي او د چې enter coefficient of the equation کوم equation ax مربع صحیح ده ax مربع مثبت bx مثبت c صحیح شو د دې فارموله ورکړه سیده او بیا چې یو انلاین واخلا او انلاین ټول سی اوټ کې چې a equal to what c ان کا سره a c اوټ کوم سره b equal to what c ان کا سره b ورکا c اوټ کوم سره c equal to c ان کا سره c او بیا راځه موږ تر وایي چې let's find delta سیده نو delta equal to b square b ضرب b دا د پاو فنکشن پوسټه هم کیږي سیدا -4 ضرب د a ضرب د c -4ac سیدا دلته پیدا شو اوس دې لپاره چې مطلب دلته شو کو نو د چې یو میسج واخلا او دلته ورته وای چې /n/t دلته وای چې n delta equal to what delta equal to یا داسې واخله چې دلته سیدا if condition start کا if condition نو کچیر دلتا is greater than 0 مطلب مثبت راغله سیده موږ سره نو به چې کا سی اوټ کوم سره وای چې دلتا is positive or delta the value of delta equal to delta صحیح شو the value of delta equal to delta او بیا چې کا یو انلاین واخله او چې else if واخله او else if نه یو بل کنډیشن وکړه چې delta is less than 0 صحیح شو delta is less than 0 سی اوټ کوم سره اندا میسج واخله سیدا کنټرول زد دا میسج کاپی کا او چې دلته پیسټ کا ابي چې delta is negative ورکا or the value of delta is equal to delta صحیح شو او کچیر نو نو به چې کا else کا مطلب delta مساوي 0 سره کنه نو سی اوټ کوم سره ولیکه چې delta is equal to 0 صحیح شو دلته مساوي موږ سره د 0 سره ده او بیا چې یو انلاین واخلا او کچیر د سټایل جوړو غواړي نو بل دراشه دلته یو هغه واخلا ټیپ سپیس واخلا چې اوټ کوم سره د ولیکه چې star صحیح شو او یو انلاین واخلا همدارنګه دا لاین کاپی کا او دا لاین چې کا دلته هم پیسټ کا او دلته هم راشه پیسټ کا او دلته هم پیسټ کا سیده دین ورسته راشه دلته هم پیسټ کا او دلته هم پیسټ کا زه شو سره شو ګوره دلته ته قیمت وز کو سیده نو دلته ته چې زه یو کې سلور واخلم او بل کې راځم ورته هم چې سو واخلم نه یو واخلا او بل شي کوم نه سیمونه -15 واخلا چې کې delta is positive or the value of delta is equal to 81 صحیح شو دلته موږ سره positive ته value موږ سره 81 شو راځو اوس دلته سیډو کچې رم ګویو if delta جذرونه پیدا کوو سیدا if delta is greater than 0 کچې delta greater than 0 چې دوم حقیقي جذرونه لري چې delta موږ سره positive شو سیدا نو موږ سره بل د شي دلته موږ ولیکل چې سوري اول دلته متعلق او سیدا چې دلته موږ سره √1 equal to what √1 equal to minus b plus square root all the square root the para header هم ورکو square root of what square root of delta over 2a صحیح شو over 2 ضرب a صحیح شو over 2a همدارنګه اندغه بیا واخلا او دې په ځای چې کا او دا کاپی کا دا پیسټ کا او دې ځنه چې کا دغه ماینس کا ځکه چې -b مثبت جذر د delta پر 2a صحیح شو او -b منفي جذر delta پر 2a صحیح ده نو دې نو راځو ورته لیکو چې cout √1 equal to √1 and line واخلا
سي